السلام علیکم، زه یم سالار خان. تاسو اورئ انسان او علم. د یاجوج و ماجوج راوتل صحیح مسلم 401 مخکې دي چې د الله تعالی له طرفه به په حضرت عیسی علیه السلام باندې وحی را نازل شي. زه به خپلو بندګانو کې داسې ځواکمن بندګان را څرګندوم چې یو سړی به یې د مقابلې توان ونه لري. نو ته زما پاک بندګان د کویتور غره ته د ځان سره بوځه چې تر څو هغلته پناه واخلي. د الهي وحي له نازلېدو وروسته به حضرت عیسی علیه السلام د کویتور کلا ته لاړ شي او د جګړې د اسبابو په چمتووالي کې به بوخت شي. په دې وخت کې به یاجوج و ماجوج دیوال سکندر مات کړي او د باندې به راوځي. څلور سرو خواته به خپاره یوازې هغوی لیدل کېږي. تشریح په معلم التنزیل کې دي چې د دوی د شر نه به د خلاصون لپاره خلک د کلاو خواته لاړ شي چې له دې څخه معلومیږي چې کلاو ته به هغه خلک نشي ننوتی. کلا یعنی قیله. نو په مضبوطو کلاګانو کې به له پټېدو پرته بل چېرته د خلاصون ځای نه وي. دا خلک به ظلم او قتل و قتال کې څوک ونه بخي. دا خلک د یافیس بن نوح علیه السلام له اولادې څخه دي. د دوی هیواد ډېر لري، د شمال ختیځي افت اقلیم نه د باندې ده. د دوی د شمال خواته سیند شور ده چې د هغه اوبه د ډېر یخوالي له امله ګاړه او ولاړې دي چې پکې د کښتۍ چلول ناممکنه ده. د دې په ختیځ او لویدیځ اړخونو کې دوه غرونه د دیوالونو په څېر ولاړ دي او پکې د تګ او راتګ کولو لپاره هیڅوک نشته. د دې دوه غرونو ترمنځ یوه خدره وه چې پکې یاجوج او ماجوج به خلک لوټول. بخاري 15 د هغو خلکو په غوښتنه باندې حضرت ذوالقرنین یو د اوسپنې دیوال جوړ کړو چې د هغې خوا یاجوج او ماجوج یې راتېر نه شي. ذوالقرنین د یو نیک زړه لرونکي باچا نوم ده چې پایتخت یې په یمن کې و. د هغه د تندي دواړه خواوې پړسېدلې یعنې پورته وې. له همدې امله هغه ته ذوالقرنین یعنې 2 کرو والا ویل. دا رقم هغه له یو کار له امله هغې خواته تېرېدو. نو خلکو د یاجوج و ماجوجو د ځورونې ګیله وکړه. نو د هغو خلکو د ساتنې لپاره د اوسپنې دیوال جوړ کړو چې لوړوالی د 2 غرونو څوکو ته رسېدو او د دې دیوال پنډوالی 60 ګزه و. یاجوج او ماجوج د دې دیوال نه د راتېرېدلو لپاره ټوله ورځ پوره هڅه کوي چې دا دیوال مات کړي او د باندې راووځي. خو د شپې الله تعالی د دیوال بیرته هغه رقم کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې دا دیوال دومره سوری شوی و لکه د شهادت د ګوتې غوندې. خو هغه سپی تر اوسه پورې لا دومره نه ده شوی چې د هغه نه یو سړی راووځي. کله چې الله تعالی ته منظور وي او د هغې د راوتلو وخت راشي نو دا دیوال به مات شي او هغې به دغه ځای راووځي. مسلم 402 مخکې ده چې کله له دیوال له ماتېدو وروسته دوی له دې ځای راووځي نو د دې شمېر به دومره چې کله د دوی د ډلې اوله دسته بیریه توبریا ته راورسېږي د هغه ټول اوبه به وڅکي او وچ به یې کړي. بحیره توبریا په طبرستان کې یوه چینه ده چې په مربع شکل کې ده او 7 یا 10 میله اوږده ده او ډېره غوش ده. کله چې شاوالا ډله هلته ورسېږي نو د سیند د وچوالي له امله به ووایي چې کیدای شي په دغه ځای کې اوبه وي. دا خلک به ظلم و قتل و قتال تنګول او بندیان کول او دا رقم به په خلکو باندې د ظلم او ستم بازار ګرم کړي. مسلم 401 مخکې ده چې دغه رقم به د خلکو په تنګولو سره چې کله د شام هېواد ته راشي نو به وایي اوس خو مو د ځمکې اوسېدونکي له منځه یوړل، راځي چې د اسمان اوسېدونکي هم له منځه یوسو. د دې په ویلو سره به د اسمان خواته غشي وار کړي. الله تعالی به هغه غشي په وینو ولړي بېرته به یې راولېږي. یاجوج او ماجوج به د دې په لیدو سره ډېر خوشحاله شي. اوس خو زموږ نه پرته بل هېڅوک نشو پاتې. د یاجوج و ماجوجو مرګ په دې فتنې کې به په حضرت عیسی علیه السلام او د هغه په ملګرو باندې دومره سختي راشي چې د یوې غوا سر به په 100 اشرفۍ وي. آخر به حضرت عیسی علیه السلام د دعا لپاره ودرېږي. ستا ملګري به ستا تر شا ودرېږي او امین به وایي. د دې دعا د قبولیت له امله به الله تعالی یوه ناروغي راولېږي چې هغې ناروغۍ ته په عربي کې نغف ویل کېږي. دا به د یو رقم دانو په شکل کې وي چې د پسونو، وزو، نورو حیوانانو په پزه او غاړه کې راخیږي او د طاعون په څېر به دا ناروغي په لنډ وخت کې دوی ووژني. دا رقم به د یاجوجو او ماجوجو ټوله قوم په یوه شپه کې له منځه لاړ شي. حضرت عیسی علیه السلام په هغه وخت کې له خپلو پیرویانو سره په کلا کې خوندي وي. کله چې عیسی علیه السلام دی د یاجوجو او ماجوجو د حاله خبر شي نو د څېړنې لپاره به یو څو سړي د کلا د باندې ولېږي او د دوی د خراب شوي جسدونو نه به د بدبویي له ولاړېدو له امله ژوند تېرول سخت وي. د دې مصیبت نه د خلاصون لپاره بیا حضرت عیسی علیه السلام د خپل ملګرو سره الله ته لاس په دعا شي. بیا به اوږدې اوږدې غاړې لرونکي حیوانان را څرګند شي او د دوی د جسدونو څخه به ځینې وخوري او ځینې به په ټاپوګانو کې وغورځوي او د دوی د وینو او زیړ رنګ نه به په اوږو باندې د ځمکې د پاکولو لپاره ډېر برکتناکه باران وشي.
چې پرله پسې به 40 ورځې وورېږي چې په هغه باران کې به پوخ یا خام کور خیمه یا سرپناه له څڅېدو پرته پاتې نه شي. د خوشحالۍ او امن وخت به بیا راشي. د دې باران له امله به حاصلات ډېر برکتناکه او پرایمانه شي. مسلم 402 مخکې دي چې برکت به دومره ډېر شي چې 1 کیلو غله او د یوې غوا یا د یوې وزې شیدې به د یوې کورنۍ لپاره بس وي. ټول خلک به په آرامه او مزو کې وي. ژوندي به د مړو ارمان کوي کاش زموږ مړه سوي خلک هم اوس زموږ سره وای، نو له موږ سره به یې خوند اخیستی وای او د اسلامي نظام برکت به یې خپل په سترګو لیدلی وای. په مخ د ځمکه به له مؤمنانو پرته بل هیڅوک نه وي. کینه او حسد به له خلکو پورته شي. لوړ اخلاقه ژوند به وي. ټول خلک به د الله راضي او د الله په اطاعت او عبادت کې بوخت وي. د خلکو د نیکي او د الله د اطاعت د برکت له امله به حیوانان هم بې اغېزه پاتې نه شي او حیوانان حتی چمار او ځناور به یو بل ته او خلکو ته زیان ونه رسوي. په ترمذي کې شته چې د جوجو ماجوجو د تورو او غشو نه به درې وخت پورې کار اخیستل کیږي. په هغه وخت کې به نیکي، تقوا، د الله ویره او لوړ اخلاق پرله پسې وکاله پرمختګ ته دوام ورکړي. خو له دې پرته چې نیکي او ښهوالی به ډېر زیات وي، نفساني خواهشات به خپل سر راپورته کړي او د انسانانو د پرمختګ په لاره کې به د خنډ جوړولو هڅه وکړي. دا ټولې پیښې به د حضرت عیسی علیه السلام په وخت کې رامنځته شي. د حضرت عیسی علیه السلام وفات او د هغه خلیفګان. حضرت عیسی علیه السلام به 40 کالو پورې وي. ستاسو به واده وشي، اولادونه به مو پیدا شي، بیا به وفات شي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقدس زیارت کې ښخ کړل شي. کتاب الوفا ابن جوزی او مشکوتا کې دي چې ستاسو نه به وروسته د یمن هیواد یو کس ستاسو خلیفه وي. د هغه نوم به جیجا وي او د قحطان له قبیلې سره به تړاو ولري. ستاسو خلیفه به هم د خلافت چارې په ډېر عدل او انصاف سره درسره کړي. د مسلم شریف کې دي چې له دې وروسته به یو څو نور بچیان وي چې د دوی په واکمنۍ کې به د کفر او جهالت دودونه عام شي او علم به ډېر کم وي. په دې موده کې به یو کور په ختیځ او یو کور به په لویدیځ کې ډوب شي. د بخاري او مسلم روایت ده چې په دغه کورو کې به هلاک شوي د تقدیر منکره وي. د دودونو عذاب او باب توبه. په صحیح مسلم کې دي په دې ورځ کې به یو دود را څرګند شي چې په ځمکه به خپور شي او د دې نه به خلک ډېر تنګ شي. د دې دود له امله به مسلمانان یوازې ذهني کمزوري، ضعیف اواز، زکام او داسې نورو ناجوړیو کې اخته شي. خو منافقین او کفار به داسې بېهوشه سي چې ځینې به په یوه ورځ کې، ځینې به په 2 ورځو کې او ځینې به په 3 ورځو کې په هوښ کې راشي. ابو داود او ترمذي دا دود به 40 ورځې دوام وکړي او بیا به هوا پاکه شي. د ذوالحجې په میاشت کې به د یوم نهر نه وروسته شپه به دومره اوږده شي چې مسافر به په زړه تنګ، ماشومان به د خوب نه ویښ، څاروي به د خپلو ځایو ته تللو لپاره نارامه شي. در دې حده چې خلک به د نارامۍ له امله ژړا او وزرزارۍ پیل کړي او توبه توبه نارې به پورته کړي. په صحیح مسلم کې دي چې بالاخره به د 3 یا 4 شپو وروسته د اضطراب په حالت کې به لمر د لیک رڼا سره راووځي او بڼه به د سپوږمۍ د خسوف په څیر وي او له لویدیځ نه به راپورته شي. په هغه وخت کې به ټول خلک د خدای د توحید اقرار وکړي، خو په هغه وخت کې به د توبې دروازې تړل شوي وي. له دې وروسته به لمر د لیک رڼا سره راپورته کیږي